چې مې زوی څنګه پیدا شي په بارودو یې ټکور کم چې لږ لوی شي د مکتب شي د مکتب نه یې پټومه وایم هسې نه چې هسې نه چرته په لار کې هسې نه چرته بازار کې د دې زوی غوښې سبا مې په کتاب پسې نښتي په نصاب پسې نښتي په دیوال پسې نښتي د ژوند پال پسې نښتي د دې یارې اخر پلار یم دلکش صاحب دا د ګل په شان بچی مې د کور ګوټ کې د مودونه د پنجرې لاندې ساتمه خو چې دا بچی مې لوی شي سبا څه به وایي ماته رښتیا څه به وایي ماته چې بابا به وایي ماته که کاکا به وایي ماته د خېټې غم له د پردي وطن په کار کې مړ یم د خېټې غم له د پردي وطن په کار کې مړ یم د لاوارثه په شان پروت یمه په لار کې مړ یم د خدای دپاره لږ خو راشه چې زه پوهه شمه په ځان یریږم هسې نه په انتظار کې مړ یم السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش ملګرو څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې موږ ځان سره شاعران ادیبان میلمانه کوو د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو او د هغوی په ژوند باندې یو څو خبرې کوو په دغې لړ کې راسره نن زلمی شاعر کوم چې د مردان سیمې سره تعلق ساتي حسن خلجي میلمه دی په پېښور کې مو ګیر کړی دی موقع نه پیدا کړو یو څو شعرونه ته هم ریکارډ کوو پوښتنې ته هم کوو د ټولو نه مخکې حسن خلجي صاحب ته پروګرام پیرزونه کې هرکلی او ستړي مه شوم السلام علیکم ډیره زیاته مننه دلکش صاحب د ایاز صاحب او ستاسو د پیرزونې د ټول ټیم چې داسې معیاري پروګرامونه راوړئ او وخت په وخت زمونږ د کمزورو شاعرانو یا زمونږ د غږ او احساسات د پښتنو سره شریکوي یو جهان مننه ستاسو هم مننه کوو خلجي صاحب چې موږ له مو وخت راکړو خلجي صاحب دې کې شک نشته دی چې ډېر مینوال مو ځان له پیدا کړي د شعر په وجه باندې څوک چې هم ادب سره تعلق ساتي تاسو به پیژنئ خو پیرزونې مینوال به څه داسې وي چې تاسو به نه پیژنئ هغوی سره خپله پیژنګلو کوو که نو دې ډېره مننه به وي یو جهان مننه زما نوم حسن خلجي دی مردان سره تعلق ساتم ادبي لحاظ سره مې 2 کتابه چاپ دي وړې سلګۍ او د لاس نښه او دریم کتاب انشاءالله نږدې ده چې چاپ شي او د یونیورسټۍ زده کړې کوم جي صحیح ماشاءالله خلجي صاحب زما دا سوچم نو چې د خلجي صاحب بلا کتاب هم وي ځکه چې نن سبا کتاب چاپ کول یو غټه مسله جوړه شوې ده ډېر خلک یې وست لري نه یې چاپ کوي وایي چې یاره بس کتاب هغه معیار نشته دی هغه مینوالي نشته دی په دې وجه نه چاپ کوي څه ډېرې قصې روانې خلجي صاحب تاسو ته د کتابونو مبارکي مو وایم او دا راته ووایي چې په شاعرۍ د شاعرۍ آغاز مو د کوم دور نه کړی دی او اولنی کتاب مو په کوم وخت کې راغلی دی د شاعرۍ آغاز که زه ووایم چې کله په ښه بد پوه شوی ما د شاعرۍ سره مې شوق لرېدلی دی په دغه تناظر کې چې کوم د زما لومړی کتاب چې چاپ شوی د 15 کال عمر کې نخم جومات کې وم او دویم په 12 کې چاپ شوی جي ماشاءالله او د شاعرۍ تر شا وجه مستده خلک نن سبا د عامو خلکو ذهنونو کې دا وي چې څوک شعر لیکي هغې به عشق کړی وي چېرته په جینۍ مینې او داسې کیسې کېږي نه ستاسو د شاعرۍ تر شا وجه څه د شاعري مو په کومه وجه شروع کړې ده زیات اثرات یا زیات تاثرات یا زیات رنګ پکې څه شی دی زما خو په شاعرۍ کې چونکې څو پورې چې د رنګ خبره ده نو زه یم پښتانه چې له کوم حالاتو نه تېرېږي که د دې درد مونږه په لفظونو کې راوننغاړو او نسل ته پرې نږدو او یا دغه غږ دغه ظالمانو ته ونه ښایو په خپلو لیکلو کې نو زما په خیال له دې نه علاوه شاعري نیمګړې ده ما کوشش کړی دی چې څومره هم اسناب دي یا څومره هم د شاعرۍ رنګونه دي په هغې مې کوشش کړی دی که هغه غم جانا دی که غم دورا دی که د ظالم ظلم دی یا څومره قدغنونه دي نو په هغې مې کوشش کړی دی جي صحیح شاعرۍ کوم صنف له مو ډېرې زیاته توجه ورکړې ده مطلب غزل نثر چاربیته ټپیزه څه شی مو ډېر لیکلي دي او خوښ مو څه شی دي زما خو چې کوم دی بیسیکلی دا 2 کتابه چې چاپ دي نو په دې کې هر صنف ما کوشش کړی دی چې پکې خو چې کم پکې ډېر دی نو هغه پکې غزل دی او نظم دی دا 2 څیزونه ما ډېر لیکلي دي او ډېر لیکم مطلب چې غزل ستاسو خوښ هم دی غزل او نظم باندې مې کار کړی دی کوم او چې را دریم کتاب کوم را روان دی دا صرف د نظمونو دی صحیح اول به داسې چلو کو چې ستاسو هم غزل خوښ دی زمونږ هم خوښ دی او زمونږ د مینوالو هم خوښ دی تاسو ناول غزل اورو بیا به راسره نظمونه هم شریکوي غزل کې به راسره کوم غزل اول شریکوي غزل چې راته کم را یادېږي زوړ غزل دی چې ژوند لمحه لمحه عذابو او روانو ژوند لمحه لمحه عذابو او روانو هر سړی خراب ترابو او روانو
سمندر ورته په ځای باندې ولاړو دلکش صاحب سمندر ورته په ځای باندې ولاړو رجولی چا ګلاب او روانو سمندر ورته په ځای باندې ولاړو رجولی چا ګلاب او روانو بود د هغه چا له ترخه راګزار شو بود له هغه چا د ترخه راګزار شو په تندي چې محراب او روانو او ستانه بود له هغه چا له ترخه راګزار شو په تندي چې محراب او روانو ستانه پسې رالمخ کو لارې لارې ستانه پسې رالمخ کو لارې لارې زما سترګو نه تیزاب و روانو ستانه پسې رالمخ کو لارې لارې زما سترګو نه تیزاب و روانو غالبا چې پرې د زل په سوری شوی غالبا چې پرې د زل په سوری شوی حسان بیا په استراب و روانو ډېره زیاته مننه جی خوشحاله شي غالبا چې پرې د زل په سوری شوی حسان بیا په استراب و روانو غالبا چې پرې د زل په سوری شوی حسان بیا په استراب و روانو ملګرو حسان ډېر د کار سړی دی بلها مینه ده پکې بلها گپ شپ دی پکې خوندونه چې څنګه په شعرونو کې داسې د دیو په گپ شپ کې په ناستۍ کې هم دي ملګرو شعرونه به هم اورو ناستی به ورسره هم کوو حسان صاحب د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي دي استاد مو څوک دی څو پورې چې د استاد خبره ده نو د ټولو نه خو دا غټ استاد چې دی دا وخت دی بنده ته ډېر څه وښایي او څو پورې چې بیا زده کړه ده نو زده کړه به خامخا د چا سره ناسته پکاري زما زده کړه چې ده نو زه د هر چا نه زده کړه کوم او کوشش کوم چې د چا څومره هم زده دي زه د هغې سره کښېنم که هغه ادبي وي که دنیاوي منډې تړلي وي زه د هغې نه زده کړه وکړم نو استادان مې سم بلا دي که نوم یې اخلم نو ممکنه به نه وي او استادان ښه ډېر لرم شکر دی والله دې وکړي چې ستاسو په شکل کې داسې نور ډېر استادان راته الله راکړي چې ډېرې زده کړې ترې وکړم مننه کامیاب شي ملګرو څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې حسان ډېر د کمال سړی دی د کمال سړی خو دا دی چې ځان د چا استاد ثابتول نه غواړي خو بلکې هر سړی خپل استاد مني او هغه نه زده کړې هم کوي حسان مخکې دی او نور به راسره څه شریکوئ زه به در سره چې کوم دی نظم شریک کما ارشاد د نظم عنوان دی لیونتوب ځان مې کړو خاورې ځان مې خاورې ری ځان مې کړو خاورې ځان مې خاورې ری اوس د دعاو خیرونه یم قیدي اوس د نصیب له قید ووتمه اوس د خپل ساده بوج هم نشم وړلی نور د خپل ساده بوج هم نشم وړلی زه د خپل سوري هم د ونې شاته دلکش شب د ورځې څو ځله پټېږم اوس خو ګناه کوم د ثواب په شانتې هیڅ د ملا د فتوې فکر نه کوم اوس خو نعتونو ته په لار ګډېږم اوس خو سندرو ته تسبیح اړوم اوس خو په ځان پورې په بړق بړق خاندم اوس خو په ځان پورې لاسونه پړقوم اوس خو په ځان پورې په بړق بړق خاندم بیا په خندا کې ځان ته وژاړم بیا په ژړا کې ځان ته وخاندم اوس خو په ځان پورې لاسونه پړقوم اوس خو په ځان پورې په بړق بړق خاندم بیا په خندا کې ځان ته وژاړم بیا په خندا بیا په ژړا کې ځان ته وخاندم بیا په ځان خوله کې د مچک ولګوم بیا ځان ته وایم دا زه یم که نه د ژوند په دې تورتم ډوب شوي عکس کې دلکش د چا یادونه مې لا اوس خو مسکونډي د لیونو سپو په شان خوله لګوي خو زه د درد د حده وتی سړی په هیڅ معنی باندې د مینې او درد که ښه پوهېږم خو نه پوهېږم اوس خو یو لپه شانتې خاوره یمه که چا نه ورکه شوم که باد یې کړمه که چا نه ورکه شوم که باد یې کړمه د یار مهرباني نظم په خپل ځای ډېر خوږ و ډېر دروند خو د حسن خلیلجي صاحب انداز زما ډېر خوښ دی او د ډېرو مینهوالو هم خوښ دی ښه شاعر که یو سړی وغواړي چې زه ښه شاعر جوړ شم ښه غزل ولیکم ښه نظم ولیکم هغې له څه کول پکار دي د ټولو ناول خدا خبره ده که نه دلکش صاحب د بده مرغه زمونږ یوه خبره اوس ډېره زیاته هم شوې ده د چا چې ترنم ښه وي که د هغه شاعري ښه نم وي نو د هغه پیژنګلو ډېره وي زما په خیال شاعري چې ده
دا انداز نه غواړي داسې چې کم دی ولاد مونږ سره چې کم دی پراته دي لکه رحمان بابا وګوري شاعري هغه ده چې هغه په خلکو باندې ځان یاد کړي او خلک هغې له ژبې ورکړي او خلک هغې له اندازونه ورکړي نو زما په خیال بهتره شاعري هغه ده او چې دغه ټرند ختم شي چې لفظونه دې ښه نه وي خو چې زه وله انداز ښه ورکړمه لفظونه دې ښه نه وي خو چې زه وله هغه ترنم ښه ورکړمه نو زما په خیال دغه ټرند ختمېده پکار دي شعر ښه لیکل پکار دي او شعر چې ښه نو دا په هر چا باندې ځان ووایي او ځان یاد کړي صحیح حسن هلجي صاحب د دې داسې دور دی چې بلها شاعران پیدا شوي دي که عمر لحاظ سره وګورو نو واړه واړه یو هغې هم سټیج ته ولاړې په مایک باندې شعرونه وایي ډېر زیات شاعران پیدا شوي دي د شاعرۍ دعوې کوي چې موږ شاعران یو ستاسو په خیال دې وخت کې د دې دور ښه شاعر څوک دی او تاسو څوک خوښوئ زه به ستاسو دا سوال لغونته کې بدل کم او هغه به داسې کم دلکش صاحب دا خبره ما بار کړې ده اول خدا د پښتو دپاره د ډېرې ګټې خبره ده چې هر سړی پښتو ژبه لولي پښتو ژبه وایي او په خپله دایره کې څه ناسه کار کوي پښتو دپاره خو څو پورې چې د خوښې د شاعر خبره ده نو زه به ووایم زما شعر خوښیږي هغه شعر که د نوي لیکوالي او مقصدیت پکې وي څه معیار پکې وي او سی لیکلی وي د معیار مطابق نو هغه زما خوښیږي داسې ډېر نوي شاعران دي هلکان دي ځوانان دي خو هغوی چې کله شعر لیکي نو شعر یې داسې ښکاري چې د هغوی نه اویا کاله مشر ښکاري نو زما دلکش صاحب شعر خوښیږي او د شعر مینوال یم صحیح الله دې وکړي چې څنګه ستاسو سوچ دی څنګه ستاسو فکر دی داسې زموږ د مینوالو او د بعضو خلکو هم شي حسن صاحب نور به راسره څه شریکوي خبرې به هم کوو شعرونه به هم اورو زه به درته غزل ووایم ارشاد که بله لاره را سره هم نه وه زما د مینې اراده هم نه وه جولی مې بیا ورته ونه نیوله دلکش صاحب جولی مې بیا ورته ونه نیوله که مې د ژوند بل اسره هم نه وه افسوس جولی مې بیا ورته ونه نیوله که مې د ژوند بل اسره هم نه وه افسوس چې دواړه چا هم روغ نه کړلو خبره دومره پیچیده هم نه وه افسوس چې دواړه چا هم روغ نه کړلو خبره دومره پیچیده هم نه وه نظر هم لکه د غل غوندي و په خوله یې نن راته ګیله هم نه وه نظر هم لکه د غل غوندي و په خوله یې نن راته ګیله هم نه وه لاس یې په داسې وخت کې واخیسته چې د نصیبونو فیصله هم نه وه لاس په داسې وخت کې واغسته چې د نصیبونو فیصله هم نه وه د یاد پیریانو جنازه یې یوړه د حسن ګوره جنازه هم نه وه ډېره مننه الله دې ډېر عمر درکړي حسن صاحب چې د پښتنو دپاره خدمت وکړي د پښتو ژبې دپاره خدمت وکړي حسن صاحب کوم سندرغاړي د غزل ویلی دی یا خواهش مو شته دی چې زما یو غزل دی یو سندرغاړی ووایي دلکش صاحب د هر لیکوال چې کوم دی دا خواهشي چې زما غزل یا زما لیک دی موسیقار وي او زه په موسیقۍ کې واورم نو د دغې نه خو که زه دلته کې انکار کوم نو زما په خیال دا به زما چې کوم دی ستاسو سره هغه ګوته وي که نه خو داسې کوشش مې نه دی کړی لکه څنګه چې زمونږ ملګري کوشش کوي یا نور لیکوالان کوشش کوي نو په دغه وجه زما چې څومره هنرمندان دي د دې وخت نوي دي یا زاړه دي د هغوی سره مې داسې رابطې هم نشته دی او ماشاءالله شاعران هم ماشاءالله دومره ډېر دي او ډېر ښه لیکل کوي نو زمونږ هنرمندو ته هم لږه شانتې ګرانه ده د هر چا غزل ویل هر چا غزل جوړول او هغه بیا عوامو ته پیش کول ډېره ګرانه ده خو زه دا وایم چې په غزل کې زوري په نظم کې زوري دا خامخا یو وخت کې ضرور په چا باندې ځان ووایي صحیح حسن صاحب که چانس ملاو شو مقرر ته ملاو شو چې یو سندرغاړي له غزل ورکړي نو چا له به یې ورکوئ د چا په اواز کې خپل غزل اورېدل غواړئ یاره جی دلته کې چې د پښتو ژبې دپاره لکه څومره هنرمندان دي که تاسو کرن واخلئ که تاسو همایون واخلئ هارون باچا واخلئ څومره هم واخلئ دا زمونږ د موجوده دور د پښتو موسیقۍ اتلان ورته مونږ ووایو نو داسې ټول دي د ټولو په باره کې دغه خواهشات دي خو لازم نه ده چې هر خواهش دې د بنده پوره شي صحیح زه به حسن صاحب ته دلته دا ووایم چې همددیو خبره به وکړم په هر سوال کې را سره ګوته کوي یو کس راته نه ټارګېټ کوي بس خبره خوا دې خوا کې بوسو کې اوبه بوځي ما له صحیح جواب نه راکوي خو بهرحال حسن صاحب بل نظم درنه هم اورو د دغه نظم
د مینې محبت ووایم د دې وخت عکاسۍ ووایم دا به زه ستاسو نه غوښتم. دې خو به تاسو ته پته لګي ځکه چې تاسو د نظم یو ښه لیکوالی او ستاسو نظم ډېر زیات خوښیږي. مینوال څنګه نظم خوښوي هغه شان نظم ووایه. زه به یو نظم ووایم دا نظم ما لیکلی چونکې مخکې و او د یاد تکرار مې په یو میاشت نیمه مخکې کړی دی لږ اوږد دی حوصله به ستاسو هم غواړم مرسته. د نظم عنوان دی عذاب. په عذاب پسې عذاب دی د مودو نه را روان دی زمانو نه را روان دی د پیړو نه را روان دی هر چینار مو سپیره شوی هر نختر لوګو وخلی بورا هم د کلي تلی ګودر هم زمونږ ران شوی د هر بام سنګر جوړ شوی مینه دلته د اوس یره د هر چا په مخ کاریږي د لمبه لمبه ماحول کې مرور رانه ګلاب دی په عذاب پسې عذاب دی. دلکش صاحب په عذاب پسې عذاب دی د مودو نه را روان دی د دې دور عجوبه ده عجیبه ده د پردي وطن تندرونه اوس زما په کور پریوزي هم هوا کې ویشتې کاڼي د پښتون سر له را درومي نه مو توره ګناه یاد شي نه مو سپینه ګناه کړې ملاسته غوا هم خدای شته دی که د چا مو پاسولي پښتانه دومره حساس یو د هندوانو مړو ایرو ته هم موږ 3 ورځې جړلي خپل پر هر نه متار ویسته خو د بل خوږ مو ګنډلی بیا دا وخت زمانه ولې اخر ولې د کوم سیز انتقام اخلي چې الټه مو په حساب دی په عذاب پسې عذاب دی په عذاب پسې عذاب دی د مودو نه را روان دی د دې خاورې ونې بوټو سیند اوبو ګټو لوټو د بارودو خونه غیستې چې مزوي څنګه پیدا شي په بارودو یې ټکور کم چې لږ لوی شي د مکتب شي د مکتب نه یې پټومه وایم هسې نه چې هسې نه چرته په لار کې هسې نه چرته بازار کې د دې زوی غوښې سبا مې په کتاب پسې نښتي په نصاب پسې نښتي په دیوال پسې نښتي د ژوند پال پسې نښتي د دې یارې اخر پلار یم دلکش صاحب دا د ګل په شان بچی مې د کور ګوټ کې د مودو نه د پنجرې لاندې ساتمه خو چې دا بچی مې لوی شي سبا څه به وایي ماته رښتیا څه به وایي ماته چې بابا به وایي ماته که کاکا به وایي ماته که ماما به وایي ماته که ماما به وایي مسیحا به وایي ماته که بلا به وایي ماته په دې هر څه پوهېږم خو زه څه وکم خالقه پرون پلار مې چا مړ کړی و نن د رور سر ته مې ناست یم هسې نه الله دې نه کي سبا دغه ګل بچی مې په اوږو باندې اخیستی دلته مرګ د ژوند په بیه دلته مرګ بلار ځان دی هر سړی د ځانه تښتي په لټون د بل جهان دی ما نه مرګ د ژوند کتاب دی ستا نه مرګ د ژوند کتاب دی په عذاب پسې عذاب دی اخرې بند دی په عذاب پسې عذاب دی د مودو نه را روان دی د نړۍ په هغه سر کې چې اوس څوک هم بارود جوړ کړي زری دې خاورې له راوړي په پښتونه تجربه کې تجربو لره پیدا یم حادثو لره فیدا یم عزتونه مې تار شو عظمتونه مې تار شو خویندې میندې بې پردې شوې زلمي ټول خویندې میندې بې پردې شوې زلمي ټول خو مې خالقه ته یې وینې ښه خبرې د پردي جنګ شهیدان شو اتلان مې ټول وددي دلکش صاحب اتلان مې ټول وددي باباګان مې ټول وددي د جرګو خلک مې نشته د خبرو سړي مړه دي دا ستار هغه چا په سر کو چې یې سر د روپۍ نه دی دا مو لویه المیه ده د خپل حاله خبر نه یو د خپل پاله خبر نه یو هر سنگر کې مې دشمن دی راته خپل رور کېنولی زما لاس زما ګریوان دی عجیبه شان امتحان دی خپل تاریخ نه خبر نه یم که خبر یم حسانه هغه دومره بس خبر یم دروغجن مې ټول نصاب دی په عذاب پسې عذاب دی ملګرو الفاظ را سره نشته دی چې د حسان هغه صفات پې بیان کړم هغه تعریف پې وکړم خو دومره به ووایم چې څوک د شاعرۍ دعوه کوي نو ضرور د حسان خلیلجي سرچ کړي د هغوی انداز دې وګوري د هغوی شعر دې وګوري د هغوی نظم دې وګوري د هغوی غزل دې وګوري نو شاعرۍ اصل شاعرۍ پته به ورته ولګي حسان صاحب بلا خوندونه مو د نظمونو نه واخیستل بلا خوند یې راله راکړو او زړه مو غواړي چې بار بار دې واورو پروګرام مو وخت اجازت نه راکوي پروګرام به راغونډو تاسو به د دې نه بعد نور هم واورو داسې په اسانه مو پرېږدو نو دا راته ووایي چې په زړه کې یو خواهش یو ارمان هر یو انسان لري خو یو ارمان داسې وي چې انسان وایي دا ټوله دنیا یو سیټ ته خو دا ارمان بل سیټ ته داسې کوم یو ارمان دی ستاسو زړه کې چې پوره شي همیشه چې ستاسو پروګرام زه ګورم
تاسو اکثر دا غوښتنه کوئ او 2-3 پیرې ستاسو پروګرام زما د نظر نه تیر شو نو ما به دا سوچ کو چې دې ټیم کې به دا لیکوال دته څه وایي چې زما څه خواهش دی نو زه وایم چې دغه کشمکش او کنفیوژن کې زه اوسم یم چې زه تا ته څه ووایم خواهشات دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د حدیث مفهوم دی که یو سړي له یو وادي د سرو زرو ورکړی شي نو هغه په هغې باندې قناعت نه کوي هغه د بلې جستجو کوي او بله غواړي د خواهشاتو تکمیل نشته دی او ارمان مې دی چې په دې پښتنه خاوره باندې په پښتنو باندې ښه وخت راشي ښه ژوند ولري او دا منساګانې هر سړی واخلي ډېره مننه الله دې همدغه شان دې وکړي څنګه چې تاسو وویل ستاسو د ارمان دا ستاسو خواهش الله دې پوره کړي دا زمونږ او د ټولو پښتنو هم دی چې پښتون چې چېرته هم وي په امن باندې یاد شي په مینه باندې یاد شي په نفرت باندې نه او په جنګونو باندې نه حسن هلجي صاحب ایاز فضل داودزی زمونږ د دې پیج مشر دی زمونږ ملګری دی ګرځي ستاسو غوندې کې لیکوالان شاعران ملګرو سره مرکې ریکارډ کوي هغه دې ملګرو ته په دې سکرین باندې ښیي دغې قدم ته دغې زیار ته په کوم نظر باندې ګورئ څو پورې چې ستاسو د فرزونې یا د ایاز صاحب کومې منډې تړلې دي ستاسو د ټول ټیم دا ډېرې رستایي نیولې دي زما په خیال د دې مرکو سره چې څومره پښتو ژبه پښتو شاعري هغه چا هم واورېدله چې چا باندې به د پښتو شعر بد لګېدو نو دا د پښتو ژبې دپاره زه وایم چې داسې ستاسو غونته کې ځوانان د الله پاک نورم پیدا کړي چې بغیر څه لالچه بغیر څه مقصده بغیر څه غرض او غایې چې کوم د پښتو ژبې دپاره منډې وي او ملی ورته تړلې وي نو زه خو دعا کولی شم او د دې دپاره ځینې احساسات داسې وي چې د هغې دپاره د الفاظو سینې ډېرې زیاتې وړی شي صرف دعا کولی شم چې دغه منډې سیوا شه او کمې مه شه او دغه دعا به همیشه مننه الله مو عزت وکړه کامیاب شي بس زمونږ صرف د ملګرو نه هم غوښتنه دعا کوئ او د شاعرانو ملګرو نه هم ستاسو نه هم غوښتنه به صرف دعا کوئ حسن هلجي صاحب پروګرام پرزونې له د وخت ورکو د وخت مو یو جهان مننه کوم بس یو جهان مننه دغه روایتي الفاظ زما له طرف هم دي چې زم د خپل پروګرام جوګه وګڼلم او الله دې وکړي چې دا کم کړاو هم په ما وکړو زما دغه غږ او احساسات پښتنو ته ورسي مهرباني ډېره مننه کوم ملګرو د حسن هلجي نه مې ځکه دا تپوس ونه کړو چې خپل پیغام خپل میسج ملګرو له ورکوي ځکه چې د دې هره خبره هر یو شعر هر یو انداز د پیغام په طور باندې تاسو ته وړاندې شو ملګرو ډېره مننه کومه د حسن هلجي صاحب د دیو د ملګري او د ایاز فضل داودي صاحب چې دومره ستړي راسره کوي انشاءالله بیا به ملاقات کیږي تر هغې دمه خپل ورور خپل کوربه محمد شاه دلکش له ورکوي اجازت چېرته چې هاد آباد او بریالي اوسئ